یوه کیسه ده وایي چې یارې سیمې شیطانانو مشر به معلوم و او د همدې سیمې اړوند شیطانانو به د خپل ورځني کار راپورټ دغه مشر شیطان ته ورکاوه او ده ته به چې کوم یو کار پکې تر ټولو غوره ښکاره سه بیا به یې جایزه یا انعام ورکاوه. یوه ورځ ټول شیطانان ماښام کې راټول سو او خپل راپورټ یې دغه مشر شیطان ته ورکاوه. یوه وویل چې په پلانۍ سیمه کې یوه کس غوښتل لار جوړه کړي. ما ورته ویل چې ته یې څه کوې، د نورو خلکو سره یې غم نسته، هسې ته ولې ځان ستړی وې، نن به یې ته جوړه کړي، سبا بیا هم دا لار ورانیږي، هېڅوک یې هم نه جوړوي. نو دا کس مې پښیمانه کړ. بل شیطان ویل چې ولا یوه کس غوښتل چې د دوو ډلو ترمنځ جنجال هوار کړي، خو ما ورته ویل چې دا خلک جاهل او ناپوه دي، ستا په خبره هېڅ اعتبار نه کوي، دوی به تا باندې د شیطان نوم کېږدي، وایي به چې زموږ منځ کې شیطاني کوي، نو له دې کار نه تېر سه. همغه کس مې هم له دې منځګړتوب نه تېر کړ او د خلکو ترمنځ جنجال نور هم زیات شو. بالاخره ډېرو شیطانانو خپل د ورځې راپورټ ورکړ. په آخر کې یوه شیطان ویل چې ولا نن یوه جنۍ ښوونځي ته روانه وه. ما ورته ویل چې ښوونځی څه کوې، که پیغله سې نو د دې سیمې خلک خو تا ودوي، تحصیل او تعلیم ته دې نه پرېږدي، بل د نور کلي نجونې هم ښوونځي ته نه ځي، ته هم مه ځه. جنۍ نه راسره منله. اخر مې ورته ویل چې ګوره ستاسو سیمه کې خو پوهنتون هم نسته چې ته بیا پوهنتون ته لاړه سې، هسې ولې ځان ستړې وې. وایي جنۍ راته ویل چې زه به ښوونکې سم. وایي ما بیا ورته ویل چې ته خو ما ته یو څوک وښیه چې دې سیمه کې ښوونکې سوي، که ښوونکې هم سې، که واده وکړي بیا به د میړه ښوونځي کې استادۍ ته نه پرېږدي. بالاخره مې دا جنۍ ښوونځي ته له تګ پښیمانه کړه. مشر شیطان لاسونه جګ کړه او ټولو ته ویل چې چکچکې ورته وکړئ. چکچکې ورته وسوې او مشر شیطان ویل چې ګورئ تر ټولو ښه کار ده کړی. دې شیطان ته یې هم جایزه ورکړه او هم یې ورته ویل چې که هره ورځ ته همدا کار وکړې تر دې چې دا جنۍ ښوونځي ته یو مخ له تګ منع کړې، نو زه به تا ته هره ورځ همدا اولنۍ جایزه درکوم. بیا شیطان نورو شیطانانو ته مخ راوړو چې ګورئ که چیرې یوه ښځه په یوه سیمه کې تعلیم وکړي، همغه سیمه کې ډېر خلک لارې ته سمیږي، د همغې ښځې اولادونه به لارې ته سم سي، نور خلک به وهڅېږي چې په خپلو نجونو تعلیم وکړي، ځکه دوی به یې ګټه ویني. نو همدې سره به زموږ د ډېرو شیطانانو کار خراب وي. بیا یې دا هم ورته ویل چې ګورئ موږ کله اوس د هر ډاکټر دروازې شاته دوه شیطانان درولي وي. یوه ته دا وایي چې که مریضه ښځه ورغله دوکه یې کړه چې له ډاکټر سره ناوړه اړیکې جوړې کړي، او ډاکټر ته هم همدا وایي چې ګوره تا ته خو دا د یو نوی شی په لاس درغلی ده، اړیکې ورسره جوړې کړه. نو که چیرې یوه ښځه تعلیم یافته یا ډاکټره سي، د دوو شیطانانو کار په یو ځای کې له منځه ځي. نو ځکه ما دې شیطان ته انعام ورکړ. ګرانو ملګرو، د دې کیسې پیغام دا دی چې که یوه جنۍ په یوه ټولنه کې لوستې کېږي څومره ګټه یې خلکو ته رسیږي. نو کوشش دا وکړئ چې په خپلو نجونو تعلیم وکړئ او د شیطانانو کار په خپله مه کوئ، یعنې نجونې له ښوونځي نه مه منع کوئ.